سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. دوستانو، نن درې مهمې خبرې ستاسو سره لرم. یو د دا ده چې څنګه کولی شو پر پریمس کې سوال زر ونیسو. دوهمه خبره د نوي ورژن په هکله ده چې اوس غلی ډېر دوستانو ته مشکلات پېښ کړي، واقعیت خپله ماته هم پېښ کړي وو، د هغې په هکله دي. او درېیمه خبره دا ده چې څنګه موبایل د سوالونو نیولو لپاره ولرو. اوله مهمه دا ده چې سوال څنګه ونیسو. د سوال دقیق نیولو دپاره اولینۍ خبره دا ده چې تاسو یوه ښه شبکه انتخاب کړئ. ښه شبکه دا نه معنا نه لري دوستانو چې تاسو په کومه سیمه کې کوم خاص نوم واخلم، اتصالات افغان بي سیم انتخاب کړئ یا بله. هدف دا دی چې هغلته چې تاسو ژوند کړئ، هلته چې هره شبکه ډېر ښه کار کوي، هماغه تاسو انتخاب کړئ. ځکه چې په مختلفو سیمو کې په مختلف شبکې دي، مختلف کار کوي، یعنی په یوه سیمه کې یوه شبکه ښه کار کوي، سرعت یې ډېر دی، په بله کې بله. دوهمه خبره دا ده چې تاسو کله چې سوال نیسئ یو ښه موقعیت انتخاب کړئ. وګورئ چې مخکې د دې نه چې سوال ونیسئ، تاسو وګورئ چې چېرته ښه موقعیت دی، هلته ښه انتان ورکوي او سرعت هلته ډېر لوړ لري شبکه، تاسو هماغه ځای انتخاب کړئ د سوال په وخت کې، ځکه سوال وخت مشخص دی، هماغه وخت هلته لاړ شئ سوال ونیسئ. دا یې دوې خبرې شوې. درېیمه خبره دلته دا ده چې کله تاسو دا دوې خبرې مراعات کړئ، ریفرش څه وخت ورکړئ. ریفرش دوستانو دا مهمه نه ده چې تاسو په 58 ثانیه کې ورکړئ، ځکه 58 ثانیه کې که تاسو ورکړئ، نو که تاسو دا دوې خبرې مراعات کړئ، په نیمه ثانیه کې حتی کېدلی شي چې په ډېر اسانۍ سره سوال ډېر زر راشي. او که تاسو په 58 ثانیه کې بیا ریفرش ورکړئ، سوال نه درته راځي. نو بهتره دا ده چې کله چې تاسو دا دوې خبرې مراعات کړئ، تاسو خبره د دوې خبرې چې مراعات کړئ، نو تاسو په 59 ثانیه کې ریفرش ورکړئ، یعنی 59 ثانیه هم که 3 برخې کو، یوه برخه یې تېره وي، 2 برخې پاتې وي، تاسو ریفرش ورکړئ. بله خبره دا ده چې څنګه موبایل انتخاب کړو. موبایل دوستانو ډېر موبایلونه چې دي، که چېرې ډېر ساده وي موبایل مشکل نشته دی، خو مهمه دا ده چې وایرس ونه لري، حافظه ډېره ډکه نه وي، ځکه چې اکثره وخت چې کله چې حافظه یې ډکه وي، نو هلته سوال ډېر په سختۍ نیول کېږي، ځکه چې خپله یو خو دا ده چې کله کله شبکه مشکل وي، شبکې مشکل کته نه وي، خپله د موبایل لوډینګ ډېر کا، نو سوال هغه 1 ثانیه 2 ثانیې وخت لري، هغه تاسو که ته لاسه ورکړئ سوال نشئ نیولی. نو بهتره ده چې که چېرې وس لرئ یو ښه موبایل انتخاب کړئ، که وس نه لرئ که ساده موبایل هم وي، داسې وساتئ چې ویروس او حافظه ډېره ډکه نه وي، هغه خپل کار از نظر هغه پروسر چې لري، هغه رام چې لري، یعنې د هغو په مطابق کار سم وکړي، تاسو دا انتخاب کړئ. درېیمه خبره د نوي ورژن په هکله ده دوستانو. اکثره دوستانو چې نوی ورژن غلی دی، خپله ما هم مشکلات هغه کل، یعنې خپله اپډیټ شوی و، اتوماتیکلي ما اپډیټ کړی هم نه و، نو د سوال په نیولو کې ما ته ډېر مشکلات پېښ شول. سوال به نه راتلله، یا به په ډېر مشکل راتلله، بېرته ما ډیلیټ کړله، بېرته مې خانه انسټال کړله، یا بېرته سم شوله. نو تاسو کولی شئ چې بېرته دا ورژن تبدیل کړئ، چې تر څو هغه نوی بل ورژن چې راځي، ځکه خپله دی به متوجه وي چې دا مشکلات لري، نو تاسو بل هغه کړئ، تر هغې پورې همدغه ورژن استعمالوئ. دوستانو، دغه درې خبرې که تاسو دغه مراعات کړئ، کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره سوالونه 50 نه تر 60% سوالونه تاسو ونیسئ. مننه کوو، چینل مو سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.